دوستانو د بد نظر چې موږ ورته وایو کنه چې دا موږ څوک دا نظر شوی دی بد نظر والی دی. بد نظر دا د جادو جناتو او د هر قسم نقصان نه خطرناک شی دی. تاسو د چا په تاسو به چا ډز وکړو، تاسو په کور کې ډاکه وغورځېد، هغه مال به واپس راشي، بېرته به مال پیدا کړي. چا د نه ګاډی پټ کړ، چا زخمي کړ یا زخم به ټیټ شو، خو سترګو چې څوک والی دی هغه بیا دې له نه راځي. حضور کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې بد نظر چې دی دا انسان قبر ته رسوي او اوښ کټوۍ ته رسوي. او حضور کریم صلی الله علیه وسلم خپل نصي مبارکان به هم دمول او فرمایل به چې حضرت ابراهیم علیه السلام به هم خپل بچي دمول. کلمات دا دی چې اعوذکما بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامت ومن کل عین لامت. دغه رنګه که تا ته بد نظر نه دی شوی او ته وایې چې یاره زه بچ یم همیشه، حالانکې ما په ویډیو مخکینی د اردو ویډیو کې دا وي چې د اختر میلمانه راځي خلکو کره. زموږ پرون په یو ټایم کې 3 کسان په هسپتال کې پراته وو. یو دا بلډ پریشر های شو، بل د زړه مسله ورته جوړه شوه، بل یو ماشومې ته هیزه جوړه شوه. ولې چې الله تعالی نعمتونه درکړي، بعضې خلک راشي هغوی ماشاءالله نه وي ښه ښایسته دسترخوان ښه ښه شیزونه وخوري، خو زړه کې حسد راشي. نو د دې لپاره بل صورت ملک چې دی ډېر بهترین دی، تبارک الذي بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر، د یو کم دېرشمې سپارې اولنی صورت. هغې لپاره د هغه طریقه هم ده چې اوبو باندې دا دم کوي او هغه اوبه چې دی په خپله موس کوي او بچو باندې موس کوي. او دغه رنګې دا اوبه چې کوم دي په خپل کور کې په دیوالونو باندې لږ لږ چړکاو کوي. او که ته وایې چې موږ د نظر بد نه شوی، خو چې راته ونیسي حساب طریقې درته ښیم. تاسو به الله رب العزت د انسانانو د شر نه، د جناتو د شر نه او د جادو نه، د هر څه نه هم الله په امان کې وساتي. د سهار د لمونځ نه بعد 21 ځل آیت الکرسي او 3 ځل اخري 2 سورتونه 2 ځلې وایي، یو ځل یې وایي. خو دا 2 سورتونه چې کوم دي، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا په خپلو بچو باندې په کور والا باندې دا دم کوي. انشاءالله العزیز هغه خلک چې د هغوی سترګې نظر کار کوي، د دې نه به تاسو محفوظ یي، مالي طور باندې، جسماني طور باندې، روحاني طور باندې به تاسو محفوظ یي. نو بالکل د الله په کلام کې ټول علاجونه موجود دي. او د هغې نه مخکې تاسو ته شر راورسي، یو فساد، یو مصیبت کې اخته شي، د هغې نه مخکې خپل علاج د قرآن نه وکړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.